بسم الله الرحمن الرحیم. درود شریف ہو جائیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. رب يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. رب يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. رب يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. من میزان الصرف کتاب شریکائی دے ہر علم دے شریکولے نہ مخشے شیشا یہ بندے پیدل ضروری دی. یو دا چې د شی تعریف سره ازدا کو چې دا څه شی دا لکه میز علم صرف یای دا کتاب د علم صرف تا میزان الصرف چې میز تو صدا ویای چې صرف سشتا ویای یعنی پہلا د یو شی تعریف ازدا کول. دوام موضوع چې د علم موضوع ته شی دا پته شي راغی. دریم غرض و غایت چې د علم مقصود څه ده. څلورم واضح چې د علم وضع کړه چا ده. پنځم مدون چې په دغه علم شه اولینای کتاب چا لیکلا ده. او شپږم د مصنف حالات د هر علم شریکولو نه مخکې شی نه دي د هغه پیژندګلې ضروري دو. یو تعریف، یو موضوع، یو غرض و غایت، یو واضح د علم، یو مدون د کتاب او د مصنف حالات. نو اس مشتو سے د علم الصرف تعریف زدائی. د صرف لغوی معنا دو پھیرنا، اڑاول، بدلول. د علم الصرف اصطلاحی معنا دادو علم الصرف دسه داسې اصول د پیژندل نوم دا چې د هغه اصول په ذریعہ سره د کلمې د درې اقسام یعنی اسم، فعل، حرف د هغه احوال، اصل، بنا او تعلیل په اعتبار سره ملیم شي. د علم الصرف موضوع د علم صرف موضوع یعنی په تشی راغی. علم صرف په عربي کلمه راغی او کلمات شي دو اسم، فعل، حرف. کلمات سے بیا په دا راغی اشتقاق چې دا ټکا د دغه ټکی نارواتلا ده او بنا او تعلیل دا به تو سے مقصد زکایه کا خیرو. د علم الصرف غرض او غایت مقصد څه ده. د علم صرف غرض او غایت دادا چې ذهن صيغه او په بنا شه د لفظي غلطیه نه محفوظ شي. د علم صرف وضع کوین کا سیکتا. د علم صرف اولینی وضع کوین کی متعلق یا سے رائے میندیجی و رائے دادو چې د علم صرف اول واضح حضرت ابو الاسود الدولی رحمت الله علیه دا چې دای په سن 69 هجری شه وفات شو را چې ایغ د حضرت علی رضی الله عنه چې ابو الاسود رحمت الله علیه دا تابعی و چې د حضرت علی رضی الله عنه د هدایت مطابق د اصول پرونوش د علم الصرف سے قاعده ولیکل. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
په سن 40 هجری شه د دنیا نه رخصت شو ده. وزنا علماء حضرات د علم صرف وضع کوین کی نسبت مغاز بن مسلم حراوی رحمت الله علیه طرف ته کړه دا او راجح خبره دادو چې د علم صرف وزیر ابو الاسود دولی رحمت الله علیه دا وزیر مې وپیژوند وزیر معنا وضع کوین چې معنی د دغه علم بنیاد چا ایښه ده. دغه رنګه تدوین د علم صرف لیکل څنګه شوې دي د ډېر وخت راځي د علم صرف او د علم نحو مسائل ګډ لیکل شول تر دې حد پورې چې دریمه صدی هجری شلا په دیشه ابو عثمان بکر بن حبیب المازنی رحمت الله علیه چې دای په 249 هجری شو وفات شو دا د تصریف نامې یو کتاب ولیک او دا علم یې باقاعده د فن په حیثیت باندې مروج کړ. نو اول مدون د صرف ته کتاب ابو عثمان بکر بن حبیب المازنی دا و د صرف مسائل د نحو نه غوښی کړل نو دتا د صرف مدون ویل شي. د ابو عثمان رحمت الله علیه د دغه کتاب شرح ابن جنی منصف په نوم باندې کړی. حالات مصنف د میزان الصرف د مصنف په باره یا اختلاف شتا زنا مؤرخین شیخ وجیه الدین بن عثمان لیکلا دا او زنا علماء شیخ صفی الدین بن نظام الدین طرف ته د دغه کتاب نسبت کړه دا چې میزان الصرف دغه لیکلا دا نو ځکه په یقیني تور باندې سیکس ویلا نشي چې د میزان الصرف مصنف سیک تا. البته علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه د رائے مطابق د میزان الصرف مصنف علامه محمد بن مصطفی رحمت الله علیه دا چې د علوم او د کمالات جامع وو علم او د علماء سره محبت کو او د خپل زمونه لوی علماء نه علم حاصل ک. مولا یگان د په استوزونه شو باروسا و قسطنطنیه مختلف مدارس شې د تدریس خدمات یا کړې دي. محمد خان و د زای با یزید خان په غاحت شدای قضیه پوتې شو و د دوانی و د شرازی په میون شه د محاکمه په تور باندې یو کتاب ولیک فن صرف شه میزان الصرف مقدمات اربعه په دې باندې حاشیه ولیکل 911 هجری شه د انتقال شو دا او د منشغب د میزان الصرف شه ورسته رسالانو د منظومه منشغب منظومه دغه مصنف د مشهور قول مطابق مولا حمزه بدایونی رحمت الله علیه دا چې د حالات د تلاش باوجود یا ملاو شوی نه دي چاته.